نوروز عمر امید ما ډیری ملګري میسج کې وایي چې نن هم په داخلو کې 3.4 ټرکونه د جی ټي روډ یا دواړو غاړو ته چې دی په منتظر ولاړ وو د چکن په انتظار کې وو، ماشومان ښځې او دوی په خپله باندې ډېر لالهاند وو، ګرمي وه. نو دا دوی له ځان سره ظلم کوي ځکه چې د انسیار هغه نوټیفیکیشن هم لاس په لاس شو. هغوی په خپلو د اعتبار وړ ادرسونو نه چې دی باوري سرچینو نه چې دی هغه خپور کړه، تا د مهاجرینو اتشې په پېښور کې هغوی د خپلې پاڼې نه شیر کړه. د یونیسیار چې کوم یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ چې کوم واټساپ چینل ده د هغې نه چې دی دغه نوټیفیکیشن خپور شو چې یاره تاسې هېڅ مکلف نه یې، هېڅ دې ته منتظر کېږئ مه چې دلته په رش کې ځان ګیر کړئ، سیده راځئ په افغانستان کې به تاسو ته. هغې نه علاوه نن زمونږ ملګری مولوي صاحب ارسلا حکیار چې په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د اتشې کارکوونکی دی، هغه هم یو وایس د واټساپ د لارې لاس په لاس شو او هغوی ټولو مهاجرینو ته اطمینان ورکړ. هغوی چې دا سنټر کې چکن هېڅ معنا نه لري، اوس تاسې کولی شئ چې سیده افغانستان ته راشئ په ځای د دې چې دلته خپل ځان ته هم تکلیف ورکوئ، په دغه ګرمۍ کې خپلې کورنۍ ته هم تکلیف ورکوئ او موټروانانو ته هم تکلیف ورکوئ. په افغانستان کې درې واړه ادارې IOM او یونیسیار او د افغانستان د مهاجرینو ریاست ستاسو ته منتظر دی او چکن مو ښه په ډاډه کېږي، بلکل اطمینان اوسئ. دغه ویډیو ریپوسټ کې چې هغه ټولو مهاجرینو ته ورسېږي څوک چې هلته منتظر دي او یا دغه چکن کې خپل وخت خرابوي. ډېره مننه.